چې شامي کې راغلي دي چې کله د مشرق والا سپوږمۍ وګوري نو د مغرب والا باندې روجه فرض ده. داسې الفاظ دي، داسې نه دي چې د مغرب والا وګوري نو د مشرق والا باندې روجه فرض ده. داسې نه دي ویلي. شامي کې مشرق یاد کړی دی، لکه افغانستان مشرق دی، سعودي مغرب دی. پوه شوئ؟ نو داسې ویلي چې افغانستان والا وګوري د مشرق والا نو د مغرب والا باندې روجه فرض ده. ځکه ورځ او شپه د دې خوا نه روانه ده. اول افغانستان کې شپه راځي، بیا په سعودي کې شپه راځي، سعودي کې شپه وروسته راځي، افغانستان کې شپه مخکې راځي. نو چې د افغانستان شپه د روجې شوه نو د سعودي شپه د روجې شوه، ځکه سعودي کې شپه وروسته را روانه ده. پوه شوئ؟ او چې د سعودي کې خلک وګوري نو د افغانستان شپه تیره ده او د سعودي په شپه روجه شوه، د افغانستان شپه تیره شوې ده. نو د سعودي په لیدلو د افغانستان خلک به نه نیسي. په دې پوه شوئ؟ خو د افغانستان په لیدلو به د سعودي خلک نیسي. هغه د فقه مطلب هم دا دی. د فقه مطلب دا نه دی چې د سعودي په لیدلو به د افغانستان خلک نیسي. داسې نه دی ویلي چې اذا رآه اهل المغرب یصومه اهل المشرق، بلکې دا ویلي چې د مشرق خلک یې وګوري نو د مغرب خلک به روجه کېږي. دا نه دی ویلي چې د مغرب خلک یې وګوري د مشرق والا به هم روجه کېږي. دا ډېر ښه کتاب دی، علمي خطبات. چا چې ریاضي ویلي په هغې کې ښه ورباندې پوهېږي. خو یو استدلال یې د دې ځای نه هم کړی دی، یسألونک عن الاهلة. لکه اوس تېره روجه کې افغانستان کې روجه وه، پکار دی چې سعودي والا هم روجه نیولې وي. خو که د سعودي والا روجه شي نو په موږ روجه نه ده لازمه. موږ دلته خپله رؤیت دی، د دې سپوږمۍ بېله ده. هلته وروسته شپه راځي، دلته شپه تېره شوې، دلته چا نه ده لیدلې.